بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن زه تاسو ته د کلاس 4 ساينس کم چې په سرکاري سکولونو کې ویل کېږي د هغې صفحه نمبر 41 ته او په دې کې نوی ټاپک دی لیکویډز. نو نن به تاسو ته زه د لیکویډ په باره کې وایم. لیکویډ هر هغه څیزونه دي چې هغه شکل د اوبو په شان دي او خصوصیت چې دی هغه هم د اوبو په شان دي چې د یو ځای نه بل ځای ته چې دی فلو کوي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي، نو هغه سیستم مونږ چې دی لیکویډ وایو. نو د لیکویډ ټاپک نه مخکې مونږ یو اکټیویټي کوو، اکټیویټي 5.2 په 41 نمبر پیج باندې ده. دا څه وایي چې پراپرټیز اف لیکویډ، په دې کې مونږ د لیکویډ پراپرټیز وایو. نو د دې اکټیویټي دپاره زموږ څه پکار دي؟ یو ویل نیډ، مونږ له پکار دي واټر اوبو، ملک یا پی، کف یو کپ پکار دی، ګلاس یو ګلاس پکار دی، باټل او یو بوتل، جگ او جگ. نو 4 water milk from the jug into a cup, glass and bottle one by one. وی تاسو یا په پی راغستی یا به تاسو چې د اوبه راغستی. نو دا په دې کف کې، په دې دغه کې، په ګلاس کې او د هغې نه په بوتل کې دا پی یا د اوبو نمبر باندې چې دی تاسو غورځوئ. نو په دې کې بیا زموږ کوېسچن کوي چې کله مونږ د دې جګ نه د اوبو یا د پی مونږ په دې کپ کې، په ګلاس کې، بوتل کې واچو، نو زموږ نه تپوس کوي does the shape of milk remain the same in all the vessels. نو درې قسم لوښي دي، مونږ پکې دا پی واچول، نو په دې دریو واړو لوښو کې د پیو دا شکل چې دی دا یو شان دی او که نه بدل موږ ته ښکاره شو. بی نمبر دی چې what do you learn from this activity. نو دې اکټیویټي نه چې دی تاسو څه زده کړو. نو اوس دې ټاپک له راځو چې ټاپک ووایو نو بیا مونږ پوه شو. لیکویډز. In activity 5.2 you saw that liquids do not have any peck shaped. نو په دې اکټیویټي 5.2 کې مونږ دا ولیدو چې د لیکویډ څه خاص شکل نشته، ځکه چې کله مونږ دا پی چې دی دا مونږ په کپ کې واچول نو د پی په شان د کپ په شان شکل دی جوړ کو. بیا چې کله مونږ دا پی په بوتل کې واچول نو د بوتل په شان شکل دی جوړ شو، او دا چې کله په ګلاس کې واچول نو ګلاس په شان شکل دی چې دی جوړ شو. نو دې مطلب دا دی چې څونه لیکویډ چې دي د هغوی څه شکل نه، کله چې دا موږ په یو لوښي کې واچو نو د هغې لوښي په شان شکل چې دی جوړی. نو they take the shape of the container in which they are kept. نو اینی د دوی شکل چې دی د کانټینر په شان، چې کانټینر دلته کې مطلب دا دی دا لیکویډ چې تاسو په کوم لوښي کې اچوئ نو د هغې لوښي په شان شکل چې دی جوړی. لیکویډز هیو ا فکسډ والیوم، خو د دې والیوم چې دی هغه یو شاني، مطلب دا دی چې په یو ځای کې څونه ځای نیسي دا لیکویډ، دا ځای تاسو بدل کړئ په بل څیز کې واچوئ نو هلته کې به هم هغونه ځای نیسي. and also can flow، او بل خصوصیت دا دی چې دا فلو کوي، مطلب دا دی د یو ځای نه بل ځای ته بهیږي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي. examples of liquids are، اوس د لیکویډ اگزامپل څه دي؟ نو are water، د دې یو اگزامپل چې دی هغه واټر دی، هونی مونږ ورته ګبین وایو، ټي، چای، ETC وغیره. نو اوبو، ګبین او کم چای چې دی مونږ چې کم پخو نو هغه د لیکویډ اگزامپل دي. نو which liquid do you use daily، اوس تاسو تپوس کوي چې تاسو په خپل روزمره ژوند کې کم لیکویډ چې دی هغه تاسو استعمالوئ. tell your friends، نو دا خپلو ملګرو ته ووایئ. نو لیکویډ چې دی مونږ اوبه استعمالو، مونږ چای استعمالو. نو دا و لیکویډ د کلاس 4 ساينس. امید کوم چې تاسو پوه شوي، خپل فیډبیک ماله ضرور راکړئ. انشاءالله میلاو به شو په دې بس ورپسې لیکچر چې دی ګیسز دی د هغې سره به میلاو شو. تھینک یو، ډېره مننه.